بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځی د فزیکس څانګې استاد پوهنمل روخان حیران یم. تاسې ته په آنلاین بڼه باندې د میخانیک اول کورس تدریس وړاندې کوم. میخانیک اول کورس په دویم سمستر کې لوستل کیږي. 4 کریډټه مضمون دی. په 14 اونیو کې 4 درسونه یا ساعتونه لري. ټول 9 فصله مفردات د لوړو زده کړو د وزارت څخه په دې مضمون کې داخل دي. 9 فصله که هر فصل په 8 درسونو کې ووایو نو 50 درسونو کې د موږ مفردات خلاصیږي. آخري 8 درسونه به تشریحي پوښتنو یا مسلو ته ورکو. په هغې کې به داسې نسبتاً مشکلې مسلې وڅېړو. دا د لومړي درس لومړۍ برخه ده. په دې برخه کې تاسو ته د کورس اړوند مفردات تو پیژندنه کیږي. راځو دا کورس 9 فصله لري. په لومړي سفر کې یا فصل کې واحدونه او اندازه کول زده کیږي. په دې فصل کې به تاسې واحدونه او معیارونه وپیژنئ. د واحدونو نړیوال سیستم به وپیژنئ. د واحدونو یو بل ته اړول به وپیژنئ. بعدي تحلیل، شکمن رقمونه، د اهمیت وړ رقمونه او همدارنګه اړوند مسلې یا مثالونه به درته حل شي. په دویم فصل کې چې د وزارت نه کوم مفردات راغلي هغه د سکالرونو او وکتورونو اړوند دي. په دې فصل کې کوارډینیټ سیستم، د وکتورونو مرکبې، په وکتورونو باندې الجبري عملیې، د وکتورونو حاصل ضرب یا خپلمنځي ضرب چې سکالري او وکتوري دی دا مطالعه کیږي او د دې اړوند مثالونه حل کیږي. دریم فصل د مستقیم الخط حرکتونو اړوند دی یا بعدي حرکت. په دې فصل کې د حرکت مفهومونه مطالعه کیږي، موقعیت پیژندل کیږي، تغییر مکان پیژندل کیږي. په همدې ترتیب متوسط او لحظوي سرعت در زده کیږي او چټکتیا. متوسط او لحظوي تعجیل مطالعه کیږي. له ثابت تعجیل سره د حرکت 3 معادلې ثبوتیږي او همدارنګه آزاد سقوط. 4م فصل د 2 بعدي او 3 بعدي حرکت اړوند دی. په دې کې تغییر مکان او د سرعت وکتور، د تعجیل وکتور، پرتابي حرکت، افقي پرتاب، مایل پرتاب، نسبي حرکتونه مطالعه کیږي او اړوند مسایل حلیږي. په 5م فصل کې منظم زاویوي حرکتونه، غیر منظم زاویوي یا دایروي حرکتونه او اړوند مثالونه، زاویوي تغییر مکان، زاویوي تعجیل، زاویوي سرعت، د انتقالي حرکت سره اړیکې، د حرکت معادلې دا ټول تاسو ته در زده کیږي. 6م فصل د کار او د حرکي انرژي اړوند دی. په دې کې حرکي انرژي، د کار او انرژي قضیه، توان دا مطالعه کیږي او د دې اړوند مثالونه حلیږي. 9م سفر کې یا آخري په دې سفر کې پوتنسیل انرژي او د انرژي د تحفظ ساتنه یا قانون مطالعه کیږي. د سیستم ذخیروي انرژي، د انرژي د تحفظ قانون او اړوند مثالونه حلیږي. دا و د تاسې د میخانیک اول کورس مفردات. دا کوم سلایډونو کې چې مفردات ولیده دا د لوړو زده کړو وزارت څخه راغلي مفردات دي. په سلایډونو کې زیاتې او کمې په مفرداتو کې نه ده شوی. په درس کې به انشاءالله دغه ټول مفردات خو حتما مطالعه کیږي، خو د دې سره سره به یو نیم د اړتیا په صورت کې زیات او کم مفردات یا مفهومونه تاسو ته در زده شي. کوشش به اعظمي دا کیږي چې حل شوي مثالونه ډیر شي. السلام علیکم ورحمت الله.